نن پاکستان له انګلستان سره دوهمه شلوریزه سیالۍ کوي. د پاکستان او انګلستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د انګلستان په کوربتوب د درې شلوریزو سیالیو لړۍ روانه ده چې لومړۍ لوبه یې تېره ورځ د باران له امله بې پیل اعلان شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ نن دوهمه شلوریزه سیالۍ د افغانستان په وخت مازدیګر 5:30 بجې پیلیږي. که چیرې انګلستان کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوبو دا لړۍ وګټي، امکان د دې شته چې د آی سی سی په درجه بندۍ کې له استرالیا لوبډلې څخه لومړی ځای ونیسي. استرالیا کرکټ ملي لوبډله اوس په لومړي مقام کې قرار لري. بله خوا که پاکستانۍ لوبډله لوبې وبایلي، خطر د دې شته چې له 5م ځای څخه 4م ځای ته پریوځي. هیره دې نه وي چې انګلستان او پاکستان د شلوریزو سیالیو نه مخکې د 3 ټیسټ سیالیو لړۍ درلوده چې هغه کوربه انګلستان لوبډلې ګټلې وه. درنو لیدونکو، زموږ کاون ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.